دیني عالم مفتي منير شاکر نن په یوه چاو-دنه کې شهید شو. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر پام وکړئ. د پښتو نیوز څخه د نن ورځې تازه خبر ته بسم الله الرحمن الرحیم. دیني عالم مفتي منير شاکر نن په یوه چاو-دنه کې شهید شو. د پښتونخوا کې مشهور دیني عالم مفتي منير شاکر باندې له خپل جومات سره نږدې چاو-دنه شوې او نوموړی او څو نور کسان پکې شهیدان شوي. منیر شاکر تر دې مخکې بیا د پاکستان پر حکومت نیوکه کوله چې ژوند یې له خطر سره مخ دی، خو د امنیت لپاره وسله نه ورکوي. پاکستانی پولیس د چاو-دنې تاییدولو سره وایي چې دا چاو-دنه د پېښور د اورمړ تڼۍ د میرا کچوړي په سیمه کې په یو جومات کې شوې ده. پولیس زیاتوي چې په دې چاو-دنه کې د مفتي منیر شاکر په ګډون 4 شهیدان شوي دي. که څه هم منیر شاکر لومړی ټپي و، خو د زیاتې وینې بهادنې له امله یې ساه ورکړه. تر اوسه پورې د یاد برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. مفتي منیر شاکر له دې وړاندې ویلي چې پاکستان امنیتي ادارو ورته ویلي چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او د خپل ځان د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي. نوموړي د پاکستان پر امنیتي ادارو هم نیوکې کړې وې چې د امنیت په برخه کې مرسته نه کوي. د نوموړي زوی زیاته کړې چې په یادګار کې د پاکستان پوځ او استخبارات لاس لري. د نوموړي زوی په یوه ویډیو کلیپ کې ویلي چې تر هغه به د مفتي منیر شاکر مړی خاورو ته ونه سپاري تر څو چې د نوموړي غچ نه وي اخیستی. مفتي منیر شاکر د خیبر په بړه کې یو وخت د لښکر اسلام مشر و، خو پر 2009 کال تر عملیات وروسته له هغه ځایه ووت. مفتي منیر شاکر له څو کلونو راهیسې هم پر ملایانو حکومت د نیوکو له امله مشهور دی، په پښتنو ځوانانو کې ډېر مینوال لري.